السلام علیکم دوستانو. څوک چې واده شوي ښځې سره زنا وکړي د دې امت نیم عذاب به په دې ښځې اوسړي وي. کله چې د قیامت ورځ شي که میړه یې پرې خبر نه وي نو الله به دته اجر ورکړي، او که پوهیږي او ځان یې پرې چوپ نیولی وي نو الله جل جلاله به جنت پرې حرام کړي. ځکه الله تعالی د جنت په دروازه لیکلی دي، ای د جنت دروازې ته په دوس حرامه یې. او دوس هغه څوک دی چې پوهیږي چې ښځه یې فاحش کار کوي او دی غلی کیږي او غیرت نه کوي. څوک چې په پردۍ ښځې د شهوت دپاره لاس کیږدي د قیامت په ورځ به لاسونه تر غاړې تړل شوي وي، او که موچولي یعنی خوله کړي وي نو په شونډو به یې اور وداغل شي، او که زنی ورسره کړي وي نو د دوی اندامونه به پرې ګواهي کوي. الله تعالی به زناکارو ته په غضب وګوري او د مخ غوښې به یې توی شي. زناکار به منکر شي چې ما څه نه دي کړي، نو جبه به یې ګواهي وکړي چې ما حرامې خبرې کړي. لاسونه به یې وایي چې ما حرام واغستل او ومې نیول. سترګې به یې وایي چې ما حرام وکتل. خپې به یې وایي چې زه د حرامو طرف ته لاړم. شرمګاه به یې وایي چې ما زنا کړې ده. او یوه ملایکه به وایي ما اوریدل، بله ملایکه به وایي چې ما لیکل. الله به وایي ما هر څه ولیدل او پرده مې ستاسو وکړه. او بیا به الله وایي ای ملایکو وینیسئ او زما عذاب پرې وسکئ. زما قهر په هغو زیات دی څوک چې ما نه حیا نه کوي. خدایه د ځمکې د سر او د ځمکې د لاندې او د قیامت په ورځ زمونږ پرده وکړي. ښځې لوسې ګرځي، بیګانه ځوانانو سره آزادانه ناسته پاسته کوي. ځینې جیلۍ له بلې جینۍ سره مینه کوي، ځینې سړی د هلکانو سره لواطت کوي او زنا ورسره کوي. محفلونو کې عادي شراب څکي او د هر چا نه دا هیر دي چې په هر لحظه موږ له مرګ راتلی شي. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. امید لرم چې تاسو به په دې ویډیو باندې پوه شوي یئ او تاسو به د دې نه څه عبرت هم ترلاسه کړی وي. نو که ویډیو هم خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.